استاد په سکول کې یو ماشوم را پاسو ویلي بچی پلار دې څه کار کوي. ماشوم څه ډېر په غریو نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل، سترګې یې ټیټې کړې او روښانې وې. استاد یې په دماکه کې مړ دی. یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې دي، تګې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چیندخه چې میږی راکاږي. بیا یې قیصه ورته څه داسې وکړه، استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لر کم، په دې بسته کې د پالشو ډبې، زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم. مور ته مې وایم بیبې ښار ته لاړم، مور مې څه ډېر په غریو نیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مل شه. د دغې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کم، سره د برش او د پالشو کینم. بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو لا د پیزارونو صفایي کومه چې چانه لس غواړم پنځه راکوي او که پنځه وغواړم بیا نه راکوي. بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو لا د پیزارونو صفایي کومه چې چانه لس غواړم پنځه راکوي که پنځه وغواړم بیا نه راکوي. استاد ړانده مې ورته زه کوي، ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي، په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي، په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي. خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې په دې ښار کې انسان بلکل نشته. خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې په دې ښار کې انسان بلکل نشته. دلته د زړه خاوندان بلکل نشته، دلته په چا کې ایمان بلکل نشته، دلته په سترګو کې نظر هم نشته او دلته زما غوندې نهر هم نشته. دلته په سترګو کې نظر هم نشته، دلته زما غوندې نهر هم نشته. ماشوم قیصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټلۍ یې ووهله، خاموشي ورسره ماته شوله. ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکله، خپلې اوښکې یې پرې وچې کړلې. خو په تلو تلو کې استاد یې ته وې بې ادبي ماپ. خو منیر وایي چې د لوږې مړه منه نو سوال د چا نه سله وکم، د لوږې مړه منه نو سوال د چا نه سله وکم. رزق هغه راکړي نشه ورپسې خپله وکړم. څنګه دې سر ښکته که څنګه داسې غلې لاړې، په زړه مې لاس کېږده ووایه چې ولې لاړې. ستا رپېدلو قدمونو راته ډېر څه ویل، زما خبرې دې د زړه نه شو کولې لاړې. او تا راته وایي چې سګرټ مسکه اوس یې خامخا څکم، تا راته وایي چې سګرټ مسکه اوس یې خامخا څکم، تا ته چې ما ویل ته مزه نه ته ولې لاړې. تا راته سګرټ څه ښه شی نه دی، خو تا راته وایي چې سګرټ مسکه اوس یې خامخا څکم، تا ته چې ما ویل ته مزه نه ته ولې لاړې. یو داسې یو په دې بله مې یو شعر رایاد شو چې عجیبه دا ده چې زه ورک شم نو تا پیدا کړم، چې ځان برباد کړم نو هله د چا مخ ووینم، چې ځان برباد کړم نو هله د چا مخ ووینم، غټ کشکې وکړم د سګرټانو رڼا پیدا کړم. ستا سوچ کې څو ځله د خپلې دروازې واوړېدم، او څوک چې انکار چاته کوي نو اخر ولې جاړي، څوک چې انکار چاته کوي نو اخر ولې جاړي. تاله په دې یم راغلی که په دې واوړېدم، زړه راله درد ونیو، زړه راله ارمان ونیو، زړه راله درد ونیو، زړه راله ارمان ونیو، او ما درله زه نه نیوه تا راله ګریوان ونیو، او ما په خالي غېږه به څه کول خدا مې وکړو، ما په خالي غېږه به څه کول خدا مې وکړو، له ډېره درده مې په لاسو کې خپل ځان ونیو. او د دیدن سو ساس کې راتوی که ګینې هر څه لاړو، د دیدن سو ساس کې راتوی که ګینې هر څه لاړو، قسم په خدای دی قاد زما د زړه کینعان ونیو. او روایت دا دی چې عاشق ځي د صحرا په لوري، زما محبوب ما نه مخکې بیابان ونیو. او شعر واوره چې زما د درد مزه یې ولیده په ژوند پوه شو، زما د درد مزه یې ولیده په ژوند پوه شو، هغه بې مینې سړي هم ځان له جانان ونیو. پکار ده چې نور هم په محبت کې لیونی شو.
جانانا خبه دا وي چې الفت کې لیوني شو په کار ده چې نور هم په محبت کې لیوني شو او په دې خو زه حیران یم چې اوس هم خوشحاله نه دي په دې خو زه حیران یم چې اوس هم خوشحاله نه دي لالي ستا د خوا خلک جنت کې لیوني شو او د ډېره موده پس یو ځای کېدو نیم لیوني کړو د ډېره موده پس یو ځای کېدو نیم لیوني کړو ښکارېږي چې پوره به په رسخت کې لیوني شو او مونږ یو بل نه اظهار د محبت غوښته بس دا وه مونږ یو بل نه اظهار د محبت غوښته بس دا وه هېڅ نه خو د خیال په شراکت کې لیوني په زړه سوری په خړ خیبر باندې راواوړېدمه یا په جړا سره په پېښور باندې راواوړېدمه زما په زړه